کله چې یو انسان د خپل ځان د حالاتو بدلولو اراده نه لري، کوشش نه کوي، جدوجهد نه کوي، ژوند نه بدلیږي. ما ته اوس هم را یاد شي زه په پی اس او کې وم، نو میر کلام صاحب به کله کله ما ته راغی، نو ما او ده به چې کله چای سره څکلې نو دا خبره به یو بل ته کوله. ما به ورته چې میر کلام صاحب داسې وخت به هم راشي چې په وزیرستان کې به د پښتونخوا ملي او میګوند بیرغ رپیږي. ده به راته په ځواب کې وویل چې زه خپل ډیر حیران یم چې دا خلک به مونږ څنګه دې تحریک ته رولو، ځکه چې فضا بدله وه. په هغه وخت کې دومره حالات خراب وو چې تا د چا سره خبره هم نشوه کولی. سیاسي هلې ځلې دا ډېرې مشکلې وي، خو چې د کوره به راووتې او ماښام به کور ته سلامت ورسېدې نو لازم به د 2 رکعته نفل کول. الحمدلله زه ژوندی راغلم. داسې حالات خو نن چې ګورم میر کلام صاحب که منظرخیلو ته ځي، میر کلام صاحب که درپخیلو ته ځي، که سپلګه او تپي ته ځي، که ډانډې درپخیل ته ځي، که سیدګي ته ځي، که مدخیلو ته ځي، که دوسلي پاریاټ رزمک ته ځي، که ګډیوم ته ځي، کم ځای ته ځي میر کلام وزیر ته خلک هارونه ورچوي، خوشحالۍ ورته کوي. دا د چا برکت دی؟ دا د پښتونخوا ملي او میګوند د هغو مشرانو او ځوانانو برکت دی چې د دې ګوند دپاره یې خواري کړې ده، محنت یې کړی دی او پښتنو ته یې د خان شهید بابا فکر رسولی دی. په هغه کسانو کې یو میر کلام وزیر صاحب هم دی چې په وزیرستان کې به د لیوني په شان شورېدو او کور کور ته کس کس ته به یې د پښتونخوا ملي او میګوند دعوت ورکولو. نن په میرانشاه، میرلي، رزمک، پریاړ، دوسلي، ګډیوم هر دویم کور باندې زه د پښتونخوا ملي او میګوند بیرغ وینم. زړه مې خوشحال شي چې پښتانه او بیا د وزیرستان غیرتي پښتانه خدای پاک دې ځای ته راورسول چې د پښتونخوا ملي او میګوند بیرغ په روډ، په کور، په ګاډي باندې لګوي او مینه ورسره کوي، ځکه چې دا بیرغ د بابای پښتون عبدالصمد خان اچکزي دی. یو داسې فکر چې د پښتون دپاره د سیالۍ زیری دی، یو داسې فکر چې د پښتون دپاره د یووالۍ زیری دی، یو داسې فکر چې د پښتون دپاره د سوکالۍ زیری دی. نو ملګرو، په پښتونخوا ملي او میګوند پسې به خلک ولې نه ځي؟ میر کلام ته به ووټ ولې نه ورکوي چې داسې ځوان لري چې د قام او د وطن دپاره یې تل تر تله محنت کړی دی، تل تر تله یې منډې ترړې وهلي دي، او بیا خصوصا پښتونخوا ملي او میګوند په دې باندې ایمان لري او یقین لري چې زمونږ د ګوند هر کارکون، هر مشر، هر کشر به د قام او د وطن دپاره به کار کوي. د وزیرستان د غیرتي ځوانانو نه او د مشرانو نه زه دا هیله لرم چې په 8 فروری به میر کلام وزیر ته ووټ ورکوي، او د جنوبي پښتونخوا د پیوړیو مشرانو نه او د غیرتي ځوانانو نه هم هیله لرم چې دوی به پښتونخوا ملي او میګوند ته ووټ ورکوي. خپل تحریک به مخکې بوځي، قام ته به سیالي راوړي، وطن ته به د امن زیری راوړي. امید لرم چې په دې الیکشن کې به پښتونخوا ملي او میګوند د تاسو په مرسته او د دې قام په مرسته یو ښه پوزیشن راوړي.